د کتاب په لوستو هیڅوک هوښیار نشي. د کتاب په لوستو هیڅوک هوښیار نشي، ګزارونه چې د وخت وخوري هوښیار شي. ما عاجز سره نور هیڅ نشته مورجانې، ما عاجز سره نور هیڅ نشته مورجانې، دا زما ځواني دې ستا له نومه زار شي. سلام قدرمنو اوریدونکو، ګرانو لیدونکو او له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون ګرانو مینوالو، هر کله راشئ. خوشحاله یو چې بیا هم د یوې نوې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یو او زموږ همکارانو په دې اونۍ کې یوه ډېره ښکلې 2 ساعته خپرونه تاسو ته چمتو کړې ده، انشاءالله چې په ګډه به یې واورو. خو دلته اوس نو د اونۍ د یادښت وار دی چې یو لنډ مطلب مو برابر کړی، هیله ده چې ستاسو خوښ شي. خو تر هر څه د مخه دغه څلوریزه چې ما وویلې دا د ډېر پیاوړي او منلي شاعر زید الرحمن عاجز صاحب شعر و. ما یې هغه 4 بیته رااخیستي ول، واقعا ډېر په زړه پورې ده. په هر حال قدرمنو دوستانو، په د اونۍ په دې یادښت کې مو فقط یو مطلب ټاکلی او هغه ډېر مهم ده. هغه دا ده چې له بده مرغه موږ افغانان چې له خپل هیواد نه بهر وتلي یو او هر کله چې وتلي یو، اوس یا یو کال مخکې یا 20 کاله 30 کاله مخکې او یا هم ډېر پخوا، موږ دې هیوادو کې اوسېږو، خو نه راډیو اورو، نه ټلویزیون اورو او نه هم د دوی مطبوعات، رسنۍ، چاپي رسنۍ. دا خو موږ له ټولو اطلاعاتو نه بېخبره یو، له ټولو خبرونو، له ټولو پرمختګونو او له ټولو بدلونونو نه بېخبره یو. یعنې دغه امکانات چې موږ ته دلته برابر کړي دي، د افغانستان برخه، د نورو هیوادو برخې هم دي، دلته ډېر دي دا کانالونه، د عربي هیوادو، پاکستان، ایران، خو د ټول نړۍ. موږ ته د خپل آمرین وایي، د راډیو تلویزیون وایي، تاسو دا مطلب ولې د خپلو کډوالو وطنوالو ته نه وایي چې تاسو د حالت نه څنګه ځان خبروئ؟ دا دنیا خو داسې په چټکتیا سره په بدلون کې ده چې د ځان د ساتلو لپاره، د خپل کورنۍ د ساتلو لپاره، د بچیانو د ساتلو لپاره موږ اطلاعات ته اړتیا لرو. او له بده مرغه موږ نه یوازې دا چې خپله ځان نه خبرو، بچیان هم داسې په بېخبرۍ کې ساتلي دي، ځکه چې موږ نو ډېر په دوی باندې تاکید کوو چې دا افغانستان باندې ډېر فکر وکړي، افغانستان باندې یوازې موږ په خیالونو کې فکر کوو، هیڅ کومه مرسته هم ورسره نه کوو. دا خپل بچیان هم دومره راټینګ کړي دي چې افغانستان افغانستان افغانستان، هغوی اوس بیخي داسې شوي چې د افغانستان هېڅ نه یادوي. او د دواړو، هم د افغانستان او هم د دغه هیواد چې دوی پکې اوسېږي، هر هیواد چې د افغانان پکې اوسېږي، د دې دواړو ترمنځ دا زموږ ځوانان او ماشومان ورک دي، ځکه چې موږ په سمه توګه خپلو بچیانو ته دا نه ده افاده کړې او دا مو ورته نه ده پوهولې چې هم د خپل وطن سره مینه او پلرني وطن سره مینه وساتئ، هم د خپل دین او د اسلام مقدس دین سره، هم د خپلو رواجونو، کلتور او فرهنګ سره، او هم د دغې ټولنې له کلتور او فرهنګ او له حالاتو بیا په تېره بیا د خبرونو نه او د بدلونونو نه باید خبر شئ. شاید یو لامل به دی چې موږ ژبه اوس نه ده زده. مثلا موږ زه د ډنمارک کې اوسېږم، خو دا ډنمارکي ژبه هم نه ده زده. نو چې ژبه دې نه ده زده، څنګه ژوند کوې؟ دا څه نه څه د خپلې ناروغۍ لپاره ډاکټر ته ځي، څه ورته وایي؟ همداسې تر واخله امریکې کې او کاناډا کې او استرالیا کې او دلته په اروپا د بېلابېلو هیوادو کې د شوروي اتحاد په بېلابېلو پخوانیو جمهوریتونو کې، که نه هندوستان کې، ایران کې، په پاکستان کې، حتی په پاکستان او ایران کې زموږ افغانان د هماغو هیوادو له بدلونونو او خبرونو او اطلاعاتو نه ځان نه خبروي. دلته اوس په اروپا کې په تېره بیا په دې ډنمارک کې، په سکندناوي هیوادو کې هره ورځ د قوانین بدلیږي د کډوالۍ، د مهاجرو سره د چلن. دا خو ضرور ده چې موږ ځان خبر کړو.
دغه تیر هفته وښځې د مهاجرینو د خپلو یا نوي میړه له لاسه او یا د زوړ میړه له لاسه وژل شوي دي. تاسو راشئ پوره کړئ دا. زه نه وایم چې دا د افغانانو دي، خو د مهاجرو دي. مهاجر خو له بېلابېلو هېوادو راغلي، خو له افغانستان نه هم راغلي. ولې په غلا کې موږ نیول کېږو، په ښار و بازار کې چاقوکشي ده، یو بل وژنو، په ژبو باندې، په سیمو باندې، په بیرغونو باندې او په یو بې ځایه یو له ځانه جوړ شوي تاریخونو باندې، په دې باندې هغه د لګیا یو، یو بل وژنو. دا ځکه چې موږ د دې هېوادو له قوانینو نه یو خبر. دا خو زموږ هېوادونه نه دي، د اسیایي او افریقایي هېوادونه چې هلته یو سړی مړ که یا هر ډول تاوان او زیان چې ورته رسوي کور کې بچیانو ته، میړه ته یا ښځې ته. میړه ښځه مې ځکه ویل چې ځینې ښځې داسې بدماشي پیدا کېږي چې میړه وي. دغه د پارلمان د ډنمارک دغه تیرو 2 ورځو کې نوي قوانین تصویب کړي دي چې د میړه او د ښځې او د بچیانو مسؤلیت دا باید ډېر دقیق، دوی خو خپله ساتي، موږ کډوالې نه ساتو. نو قدرمن دوستانو، په لنډه توګه یې وایم چې موږ هر یو دې ته اړتیا لرو چې ځان له قوانینو خبر کړو، ځان له بدلونونو خبر کړو او په دغه هېواد کې د کلتور او فرهنګ نه ځان خبر کړو، په دې لپاره چې هم موږ هوسا اوسو، هم مو میرمنه یا میړه او یا بچیان چې موږ سره دي په کورنۍ کې، دوی هوسا اوسي، بسیا اوسي، په رواني لحاظ آرام اوسي او هره شیبه دوی د پولیسو په ماموریت کې نه ناست، هره شیبه ژباړونکو ته احتیاج نه، هره شیبه دا ونه وایي چې ولا زه خو خبر نه وم، زه نه پوهېږم. بېخبري له قانون نه، بېخبري له نوي بدلونونو، دا خو زموږ خپله ګناه ده. بیا هیله لرو دغه مهم ټکي ته قدرمن دوستانو پام وساتئ. هیله او زموږ آرزو دا ده چې هر چیرې چې افغانان اوسېږي، دا نړۍ د ټولو انسانانو ده. دا نړۍ خدای تعالی په موږ باندې ارزاني کړې ده. هر چیرې چې یاستئ ژوند وکړئ په نیکمرغۍ سره، په خوشحالۍ سره، په خپلې کورنۍ کې. ډېر ځان وطن ته مرسته نشو کولی او ډېر وطن یادو، هیڅ شی هم نشو کولی. چا د همدا اوس دغه هېوادو پارلمانونو ته مراجعه کړې او د افغانستان رښتیا یې ورته ویلي دي؟ چا په دغه اروپا او په امریکې او کاناډا او د نورو ځایونو کې، زه خو داسې څوک د ګوتو په شمېر به څوک وي که نه، چې دوی تلي د حاکمو ګوندونو سره خبرې کړي چې د افغانستان واقعیتونه دغه دي، یا د کومکونو امکانات را جلب کړو خپل وطن ته. دلته ډېر مؤسسات دي چې موږ کولی شو هغوی سره خبرې وکړو او افغانستان ته له بېوزلو خلکو سره مرستې را جلب کړو. خو زه دا بېله موضوع ده، په دې به بیا په راتلونکو خپرونو کې غږېږو. له اطلاعاتو نه خبرېدل، د راډیو اورېدل، د ټلویزیون اورېدل او د رسنیو نه ځان خبرول په دغه هېوادو کې دا ډېر ضرور دي. خوشحاله، نیکمرغه، هوسا او بسیا اوسئ. که چیرې غواړئ موږ ته لارښوونه وکړئ او زموږ د خپرونې نور ملا تاسو یې ښې کړئ، نو ډېر به خوشحاله شو. د زړه له کومې چې موږ ته ټلیفون وکړئ او یا هم موږ ته پیغام را واستوئ. زموږ د استودیو شمېره ده 0045 11 21 93 له ډنمارک څخه د افغان غږ رادیو تلویزیون. خوشحاله اوسئ. So, Beauty. خلاص نشو.